دا یو بل متل دی وایي بیا دې څه بل اوبو ته ورکړی دی د دې ناکه کوم نه یادېدل بیا دې وایي څه بل اوبو ته ورکړی دا بیا یو دا چې ناکه چې بیا یو بل اوبو ته ورکړی دا یو نفر یو ځوان چې په هر مجلس کې کښېناستل په هغه مجلس کې جنګ جوړوي یو نکل یې جوړوي بس بله یو نکل یې جوړوي چې په دغه کې بېدلی وای چې په مجلس کې وای یو کار یې کوئ چې بیخي نور نه چې د یو پیاله په پښه ولا چپه کول بس یو مجلس کې یا ورځ یې ګرځېدلې ورځ یې ګرځېدلې دا وای په دا شلاخ کې چا ښځه نه ورکوله ښځه نه ورکوله دا پلار مور یې ولاړې د بل شلاغه څخه چې نابلده دی په هغه شلاخ کې د نکلو خلک خبر نه دي چې د نکلو خلک خبر نه دي سړی ووتی ولاړې زوم یې ور ونه شو شلاخ یې ونه نو په دغه ورځ واده دی نور نکله خلاصه خو واده دی واده زوم یې ځان سره راویستی د خسر تر کوره پورې رانیویستی د شلاخ په سر کې کښېنوي دغه د خسر کور واخته یو باغچه د یو نار پکښې بهیږي ولا ده ولا بهیږي د خسر د کور پر شاوخوا زوم یې هلته لرې کښېنوئ چې په دغه وخت کې چې په زوم کالي اغوندي بس دغه وخت یې راولو که په مجلس کښېنوي یو بلا کوي دوباره دغه ناستی ناوې د نار پر غاړه ناوې د ښځې د په هغه یو کلا کې په دې بل اولي کې دغه دی نه لاندې دا نو ځان سره دغه زوم بیا کاره پاسوي دوباره ولې چې راسئ یو خیال وکړم د ښځې ته یو پیام ورکړم چې زه د دې یم چې ورخطا نه شي د خپل ناوې ته دغه ګل چې کوي د درخت څخه په دغه اوبو کې اچي دغه ګل چې کوي په دغه اوبو کې اچي یو بل وراله اوبو وای عمل ده بده یو بل په اوبو کې راغلی بل ګل په اوبو کې راغلی دا درېیم ګل چې راغلی یو دم د زوم مور نو په حساب د دې خو زه ناوې کتله دا ګل ته یې وکتله دوباره وله چې یو چم خولی نه د نجلۍ کوم یار مار لري درته ګلان ورته راستوي خپل مور یې په خبر نه چې دلته ناست دی استا بس راله بس خپله مېړه په غوږ کې دوباره و دا یې ګلان راځي په اوبو کې په دې ته شکي یم دا نه جوړ کوم او دا نه جوړ کېږي موږ ته دا اوس دا چې اوس ګلان دوباره د سرین د یې راتلل چې ځوانې مرګ مو د دې ور وشات کښېنول دلته نارې کړه دوباره وله چې د ګل سپیناوی به کوئ تر هغه وخته واده ماده نشته دغه نه بیا دا ګلان څنګه په اوبو کې راځي هغه څنګه راځي په دغه کله بس کشبګیر پسې یو د بل یخن ته لاس واچوي ماته مولا ناست دوباره ولې ته یا وګورې جنګ مه کوئ د کور وشاته دا څوک دی او دا څنګه ګلان شي پلار یې درې نفر به د لرګو سپاره چې تر دیواله خواته ورته چې یو ناست دی یا نو بېګانه سړی دی نو ما باندې راویسته ول دغه دی دوباره پلار یې نه دوباره دا زما زوی دی زوم دی دا ما ته کښېنولې ولې م کښېنولې دوباره و چې دغه یو بدعمله سړی دی چې هر مجلس ته ولاړ شي دی مجلس خرابوي دا اوس هم دغه واده مجلس خرابوي دوباره و چې دا څنګه ملا ورته وویل چې زه خیر دی د سپین ږیرې ناست دی دوباره و چې زه خیر دی خبرې دې نه کوي خبرې دې نه کوي دلته دې کښېني زوم ته یې خبرې ونه کړې چې بس دوباره وضعیت خراب زوم دلته ناست دی چېرته ناست دی خبرې نه کوي نو خبرې دې نه پرېږدي یو وار د ملا په مخ راولم دوباره ملا صاحب یو وار دیني پوښتنه کوم که اجازه یې طاقت مې نه کوي چې خبرې ونه کړم دیني پوښتنه ډېر خو پوښتنه کړې ده ما ته سم جواب مولوي صاحب په نظر ښه سړی معلومېږي دوباره ورځي ووایه څنګه پوښتنه کړه دوباره مولوي صاحب اګې تر مخ پیدا شوی که چرګ دوباره مولوي وویل چې اګې پیدا شوی یو دا خوا څخه د زومخیلو د خوا څخه یو بل راغلی دوباره وله چې اګې د چي څخه پیدا شو خو اګې د چرګې څخه پیدا کېږي پر مخ چرګه پیدا شوې دې وویل چې چرګه څنګه پیدا شو چې اګې دی هغه وویل چې دغه بل سره سره نیمایي شوې بلا ورپورته شو دا وایي هغه وایي پیلې کې وخېد په پتنوس کې وخېد دلته په چایني کې وخېد واده پاس کشبګیر جوړ شو زخمیان راوختل واده دغه پرې شو هغه دا سړي و چې ما نه و چې دی دغه قرآن ولې چې مجلس خرابوي نو دا نکل
دغه متل اوس دغه پاته وي دا د ګل دا د ګل دغه و. پلاني بیا یو ګل اوبو ته ورکړی دی نو دا هغه ګل دی چې